د کابل موسهي ولسوالۍ کې شاوخوا 890 پیریدونکي له برېښنا څخه برخمن شول. افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست د کابل په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا ګڼو پراختیایي پروژو په پرانیستلو سره دا ځل هم د یاد ولایت موسهي ولسوالۍ اړوند مین خیلو، نواباد، صوفي بابا او رحمت مینې په سیمو کې د 4 پایو ترانسفارمرونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د ساختماني چارو رئیس مولوي محمد محمدي د پرانیستې په دې مراسمو کې ګډونوالو ته په خطاب وویل چې د برېښنا ټول تاسیسات بیت المال پورې تړاو لري او د یادو تجهیزاتو او تاسیساتو ساتنه د هر وګړي ایماني او اخلاقي دنده ده چې باید په دې برخه کې له برېښنا سره پوره همکاري وکړي. قدرمنو، یوه هیله او آرزو مو دا ده چې د دغه برق هغه نصب او انسټال د دې پایو د دې براکټو د صندوقونو د کیبل موږ تر دا وخته وکړي. اوس یې حالا دا ستاسې د سیمې د شبکې امریت ته سپارو. نو ستاسو د ټولو څخه مو دا هیله او آرزو ده چې د دغه برقي اجناسو پوره حفاظت وکړي، دغه اجناس وساتي او حفظ یې کړي او دغه د بیت المال اجناس ټوله د خپل کور، د خپل هر یو د خپل ځان جنس وبولي. دغه راز د موسهي ولسوالۍ ولسوال مولوي امین الله بدري په خبرو کې د برېښنا یادې مهمې او سترې پروژې چارو د بشپړولو او پرانیستې په اړه د برېښنا شرکت له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې هیلهمند یو تر څو نورې هغې سیمې چې لا تر اوسه د برېښنا له نعمته بې برخې دي د برېښنایي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شي. له رهبري او مشرانو نه ډېره مننه کوو، ډېر ورنه خوښ او خوشحاله یو چې د یوې داسې علاقې خدمت وکړه چې په تېرو نظامونو کې او په تېرو حکومتونو کې بې برخې پاتې وو. د برق له ټولو مسؤلینو نه دوی نه موږ دا غوښتنه ده چې پاتې نور کلي، نورې برخې د موسهي ولسوالۍ چې تر اوسه بې برقه دي او موږ به هم کوشش کوو دوی به راسره همکاري کوي چې هغه ستونزې حل سي او یوه داسې ورځ هم وګورو چې د موسهي له یوه سره تر بل سره ټول خلک د برق له روښنایي سره برخمن وي. د برېښنا لګښت بل پر وخت تحویلول، د برېښنا له ناقانونه ګټې اخیستنې مخنیوی او له ټولو اړوندو تجهیزاتو جدي ساتنه هغه څه دي چې د چهاراسیاب برېښنا مسؤل له لوري ورته اشاره وشوه. د یادونې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبري په مرکز او ولایتونو کې ټولو درنو هیوادوالو ته د یو شان برېښنا رسولو په برخه کې ژمن دی او تر دې وړاندې هم د کابل په نوموړې ولسوالۍ کې ګڼې پراختیایي پروژې پرانیستل شوې وې چې سلګونو نویو پیریدونکو ته برېښنا برابره شوې وه.